مولوي هیبت الله اخندزاده د امریکا په ګډون له نړیوالو سره متقابل تعامل غواړو. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. کتونکو که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو مشر د لوی اختر مبارکي پیغام کې ځینې مهمو مسلو ته اشاره کړې ده. د مولوي هیبت الله اخندزاده پیغام کې د پخوا پرتله یو څه نرمښت لیدل کېږي. وایي ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان په هیڅ چا په خپله خاوره کې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ نه کړي او له نورو هیوادونو هم غوښتنه دا ده چې د افغانستان په چارو کې هېڅ ډول مداخله ونه کړي. ښاغلی اخندزاده د دغې ناستې ته په ټینګار وویل نړۍ نه غواړي د افغانستان حکومت پر خپله اراده وچلېږي. موږ ته مشورې راکوي، زه ستاسې دا فرمایشتونه نه منم، نه یو قدم در سره مخ ته ځم، نه تعامل در سره کوم، نه په شریعت معامله در سره کوم. دوستانو زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. الله په امان.